او سیلاب یو قبر کې مړی کارا کړو نو چې مړی کارا کړو نو په هغه مړي باندې یو ورکوټې کېرلی د پاسه سور چې ټک به ورکړو نو د مړي به شکل هم تور شو او مړي به دا اوچتېده او راخلاصېده ډېر وخته پورې بیا چې مړی به په قلا شو بیا به یو ټک ورکوټې کېرلی په دې کې یو سړی راغی چې په دې مړي باندې خو تکلیف دی وارې پرې وکړو کېرلی راغی د سړي دغه ځای وچیچو چې ویچیچو نو سړي داسې دولۍ به وایي لکه د غوی په شان لمباړې پیل چا ورته وایي چې لکه دا ورکوټې کېرلی دی ویل د کېرلي زرونه ته خبرې زرونه لړمان مې وچیچي زرونه پرېږده لړمان او ماران ما دومره وچیچي لکه انسان په بدن کې څومره یخته دي د مذهب کتابونه لیکي د انسان په بدن کې 15 لاکه یخته دي 15 لاکه زخمونه را باندې جوړ شي په لکونو زخمونه زما په بدن جوړ شي د هغې نه خفه نه یم پریشانه نه یم خو چې د یو کیرلي ټک را کړی دی 3 ورځې پورې چغې والي دولۍ والي کتابونه لیکي په 3 ورځې باندې مړ شو د یو ټک سره لاړې مړ شو هغه لړم خپله هغه کیرلي خپله سودا کوله یو عالم بیا راغی وایي سورت یاسین یې شروع کړو او سورت اخلاص قل هو الله احد دا به وی او قبر ته ناستو نو هغه کیرلی به ورکوټه کېده داسې واده پورې راغی چې کیرلی مکمل ختم شو د سورت یاسین په برکت باندې موږ د قرآن سره رابطه وساتو